الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معزز مؤمن مسلمانان ورونو، نن دی وقت و دی حالات مطابق یو ضروری او اهم مطلب د سره شریکو. هغه دا په اسلام او شریعت کې د ښځو تعلم او تعلیم. مؤمنانو ورونو، د شرعي حکمونو له رعایت کولو سره سره لکه چاپیریال اصلاح وي، حجاب رعایت وي، اختلاط نه وي، نو بیا کوم علوم چې په مبتلا به امورو کې په نارینه باندې فرض دي عیناً یا کفایتاً، یا ضرور دي یا مستحب دي یا جائز دي، نو همهغه علوم په زنانه باندې هم د هغې د مبتلا به شیانو په باره کې فرض، ضرور، مستحب یا جائز دي. دغه حکمونه د زنانه او د نارینه په باره کې تغییر نه کوي، که څه هم د شریعت په اکثرو نصوصو کې د ذکورو د شرافت په وجه د مذکر صیغې استعمالیږي. علماو ته دا ډېر ښه معلومیږي، خو له همهغو نصوصو څخه د ذکورو او اناسو دواړه طبقې مراد وي. مثلا په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي هدى للمتقین، قرآن هدایت ته متقینو ته. نو د متقین خو د مذکر صیغه ته په هیڅ صورت باندې دا معنا نه ده چې قرآن نارینه و ته هدایت ته، زنانه و ته نه ده، بلکې متقیات یې هم کې شامل دي. یا الله تبارک و تعالی فرمایي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولی نوزي له هرې لویې فرقې څخه د دې مسلمانانو له جملې یوه وړه فرقه چې تفقه علم حاصل کړي په دین کې، معلومات حاصل کړي په دین کې، او هغه متباقي مؤمنانو مؤمناتو ته بیا د هغې تربیت او تعلیم ورکړي. نو دلته د یتفقهو صیغه دا د مذکر صیغه ده، خو په هیڅ صورت باندې د دې مطلب دا نه ده چې دا آیات مختص ده تر نارینه‌وو پورې. یا الله عز وجل فرمایي ولا تکتموا الشهادة، مه پټوئ شاهدي. د ولا تکتمو د مذکر صیغه ده، په هیڅ صورت باندې دا معنا نه ده چې زنانه دي شهادتونه پټوي خو نارینه دې نه پټوي. یا په پیغمبري مناسبو کې الله عز وجل فرمایي چې د موږ د خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغمبري مناسب دادي، منصبونه دادي چې یتلو علیهم آیاتک، لولي به په دوی باندې آیاتونه دي. تا علیهم ضمیر د مذکر ده، د دې په هیڅ صورت باندې دا معنا نه ده چې دا تلاوت خالی نارینه ورته کوي، زنانه ورته نه کوي. یا فرمایي ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم، په دې صغو کې چې ټولې صیغې د مذکر ذکر سوي دي، دواړه طبقې د مؤمنانو او مؤمناتو کې مراد دي. هیڅ مسلمان د دې تصور نشي کولای چې په دغه احکاماتو کې یا په دغه صیغو کې مؤمنات نه دي شامل. یا الله عز وجل فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا همدا خبره ده ویریږي له الله عز وجل د جملې د بندگانو د ده څخه العلماء. دلته دواړه صیغې د مذکر ذکر سوي دي. من عباده، عباد هم نارینه ورته وایي، اماء زنانه ورته وایي، علما نارینه علما ورته وایي، عوالمو زنانه علما عالمات ورته وایي. خو نه اما ذکر دي نه عوالمو ذکر دي. عباد ذکر دي چې نارینه ورته شامل دي، علما ذکر دي چې نارینه و صیغه ده. خو هیڅ صاحب د عقل او هیڅ صاحب د تعلق د علم
داسې حکم نسی کولای چې د آیاتو دا نص مختص ته تر نارینه و پورې زنانه ورته نه ده شامل. یا الله عز وجل فرمایي یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مؤمنان او مؤمناتي دا صفت لري چې یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة ويطيعون الله ورسوله. دا ټولې صيغې د مذکر صيغې دي او هیڅ مسلمان دا جرأت نسی کولای چې هغه دا حکم وکړي چې دا آیات مختص ته تر نارینه و پورې زنانه ورته نه ده شامل. ځکه تصریح راغلی ده المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة الآیه. نو دا آیات په صراحت او په عبارت سره دواړو طبقو ته شامل ده. فرمای اولئک سیرحمهم الله. دا هم ټولې د مذکر صیغې دي. اولئک اسم اشارت د مذکر ده او سیرحمهم الله کې ضمیر د مذکر ده، خو په هیڅ صورت باندې هیڅ تعلق د علم متعلق د علم داسې تصور نسی کولای چې دا مختص تر نارینه و پورې. همدارنګه حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. نو مسلمین د مذکر لفظ ده. د دې دا مطلب نه ده چې مسلمانه او زنانه دي علم نه زده کوي، هغه د لمونځ نه زده کوي، هغه د روزې په احکامو ځان نه خبروي، هغه د حج په احکامو ځان نه خبروي. سوال نه پیدا کیږي. مؤمنانو ورونو، صاحب دی دوری مختار په خپل مقدمه کې فرمایي واعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين. پوس سے تعلم دی علم دا فرض عین ده. واعلم ان تعلم العلم يكون فرض عین. پوس سے تعلم دی علم زده کول دی علم دا فرض عین ده. خو وهو بقدر ما يحتاج لدينه. په هغه اندازه چې څومره د دین ضرورت ته ورته او په دین کې دی ورته محتاج ده. دا که نارینه یي که زنانه یي. وفرض کفایت او دا فرض کفایي ده. وهو ما زاد عليه لنفع غیره. هغه چې تر دې اندازې اضافه یي خو بل مؤمن ته او بل مسلمان ته په معاشره کې نفع رسیږي، نو هغه هم د نارینه دپاره دا حکم ده، هم د زنانه دپاره دا حکم ده. علامه شامی د همدغه عباراتو په تفصیل کې دا عبارات رانقل کوي. فرمایي قال العلامی فی فصوله دی عالم حواله ورکوي من فرائض الاسلام تعلمه ما يحتاج الیه العبد فی اقامت دینه. لپرائض د اسلام څخه زده کول دی مسلمان دی که هغه نارینه ده که زنانه د هغه څه چې هغه محتاج یې هغه بنده په اقامت د دین خپل کې هغه څه ده. و اخلاص عمله لله تعالی او په اخلاص د عمل کې هغه ته محتاج یې چې هغه عمل دی سوچک کې خالص کېږي الله دپاره. د اخلاص علم او د عباداتو علم دا په باندې فرض ده. او فرض على كل مكلف ومكلفة. او په تصریح سره فرمایي چې فرض ده په هر مکلف نارینه او مکلفة او په هر مکلفه زنانه باندې بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب والحج لمن وجب عليه. د دغو احکامو دینی احکامو علم دا په نارینه باندې فرض ده، په زنانه باندې فرض ده، په نارینه مکلف باندې فرض ده، په زنانه مکلفه باندې فرض ده. والبيوع على التجار او د بیع علم په تاجرانو باندې فرض ده، که هغه تاجر زنانه یي که هغه تاجر نارینه یي. ولې د دغو علم په فرض ده؟ لیحترزوا عن الشبهات والمکروهات. چې دوی ځان وساتي له شبهاتو له مکروهاتو څخه په خپله معامله او تجارت کې.
او همدارنګه په ټولو معاملاتو کې. وکذا اهل الحرف همدارنګه د کسبونو د حرفتونو خاوندان په هر کسب او په هر حرفت باندې څوک مشغول دي، دغه حرفت که هغه نارینه مشغول دي په هغه باندې، که زنانه مشغول دي په هغه حرفت باندې، د هغه علم په باندې فرض دی. وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه، څوک چې په یو څه باندې مشغولېږي هغه علم او د هغه حکم په هغه باندې فرض ده، چې دی به د هغه علم هم حاصلوي او د هغه حکم به هم ځان ته معلوموي چې روا ده ناروا ده. ولې لیمتنع عن الحرام فيه، چې له حرامو څخه ځان وساتي. نو دا حکم هم د نارینه‌وو دپاره ده هم د زنانه‌وو دپاره ده. علماء کرام دي په ډېر دقت او توجه سره د مؤمنانو او د عام خپل رعایت ذهنونه خلاص کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.